مسجد کې جهادي نظمونه او اشعار ویل یا هغه پکې غول نظمونه دا څنګه دي؟ نو جهادي نظمونه نعتونه اخرت سره متعلقه نو هغه صوفیانه اشعار چې د اخرت فکر انسان ترا مخه کیو فکر وسره پیدا شي نو هر هغه اشعار چې دیني فایده ورسره متعلق نو دا جایز دي بلکې څوګونه بهترم دي البته کوم اشعار چې هغه سره نه دیني فایده حاصلېږي او نه بلا نو داسې اشعار هغه په مساجدو کې عام دا کچه شاعري یا مجازي شاعري دا په مسجد کې څه شي ده منع ده ځینې کوم شاعري نن سبا د نعتونو په شکل صورت کې ده نو بعض شعرونه هم منع دي لکه کوم شعرونه سجده هو کی دا الله ورسره کی د نعت او د نظم د ښایسته کولو دپاره دا مکروه تحریمي دي څه شی دی جی مکروه تحریمي د الله نوم فقهاو لیکلي دي بطور ذکر به اخلي بطور ذکر بطور اعلام خبرداري ورکول یا بطور د خپل کلام د خپل شعر او شاعري د خایس د پاره د سر شعر د نظم خوند کی د نعت خوند کی نو الله یا هو که مجاهدین کی ناروا ده که عام نعت خوانان کی څه شي ده ناروا ده د چا لپاره مجاهد نو داسې نظمونه ویلم نه دي پکار داسې اوریدلم نه دي پکار د مسجد نه بهرم نو مسجد کې بیا نن سبا خو ځینې نظمونه هم داسې دي چې درته شروع کړي نو سړي ورته خوا ګریږي راګریږي په خبره وي نو طالبانو مې دا اتڼ دی څه شی دی هلکه اتڼ څه دی خو ګډا ده که نه څه شی ده اتڼ د ګډا دویم نوم دی او ګډا هغه د ګانو په جانو سړي او د همداسې ده شیطان دی خوځوي را خوځوي د اسلافو نه نقل د صحابو نه په دغه خلکو کې شیطان ننوتي او خوځوي را خوځوي په خبره وي چې بس دا حرکات درګي لاس دله خوځي یو خوا بل خوا پی خوځي شا خوځي را خوځي نو که دا که طالب کوي او که مجاهد کوي او که عام سړی کوي که دې ته د ګډا نوم ورکړو که د اتڼ نوم ورکړو ټول څه شي دي ناروا دي ښه د دې نه به زموږ ملګري هم ځان ساتي نو دغه اشعار نه دي څه چې دې سره هو کېږي یا الله کېږي البته نور اشعار درست دي او د هغې ثواب هم شته الله به دې موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي